الحمد لله رب العالمين ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعض، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. د خلفای راشدینو د سیرت شپاړسمه برخه. په تیره برخه کې مو د حضرت عمر رضی الله عنه د خطبه بیان کوي چې د صحابه کرامو ته خطبه ویله چې تاسو زما د شدت څخه بیریږئ، خو دغه د شدت څخه بیره دي تاسو د دې څخه نه کیمنه چې تاسو ماته امر بالمعروف یا نهي عن المنکر وکړئ. نو حضرت عمر رضی الله عنه په خپل وینا کې خلکو ته دا ور وښول چې شدت اوس هم باقی دی، خو یوازې پر بدکارو او پر ظالمانو خلکو باندې بزما شدت وي. د متقی او پرهیزګار او دیندار او د مستقیم خلکو سره به نرم او شمول ګریم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په یو بل خطبه کې یو عجیب خبره وکوله. حضرت عمر رضی الله عنه په دې فکر او په تشویش کې وو چې خلک به د شدت په سبب باندې نصيحت نه کوي، د څخه به بیریږي او دای به خپل سر ته پریږدي. نو په یو خطبه کې وویل ول ای خلکو، کما پر خپل سر او د خپل خوښ مطابق امرونه کول تاسو بیا څه وایست؟ یعنی که می دنیوي کارونه شروع کړ او هر څه چې ما غوښتل هغه شی حکم می کوي، نو بیا تاسو څه کوي؟ خلک ټول چپ ول، د بیر څخه هیڅ چا څه نسوي ویل. حضرت عمر رضی الله عنه بیا دغه جمله تکرار کړ او وی ویل ای خلکو، کما پر خپل سر حکمونه کول تاسو بیا څه وایست؟ بیا هم چا جواب نه کوي. دریم واره بیا دغه جمله تکرار کړ. یو د اصحاب کرامو څخه ولاړ شو او وی ویل یا امیر المؤمنین، فوالله کتا و دنیا ته په خپل سر وویل چې دغه سي موږ به په خپل تورو درته وایو چې دغه سي، یعنی په خپل لاس سره د پرې کولو اشاره وکول. یعنی کتا په خپل خوښه او پر خپل سر حکمونه کول موږ به دی په والله سر در پرې کو. دغه سړی د حضرت عمر رضی الله عنه د شدت څخه نه وبېریدی او حق جواب ورته ووایي. د نن ورځې د غدارانو او د چاپلوسانو پر قسم نه و چې د حاکم او د رئیس پر هر حکم باندې بلې صاحب او بلې صاحب وایي. عمر رضی الله عنه په لوړ आवाज پر نارې کړ ول څه دی وویل؟ اوس غواړي چې وی بری. هغه صحابي وویل ول کتاب پر دنیا باندې په خپل سر حکم کوي، والله موږ په خپل تورو استاد سر در پرې کو او سر به در هوا کو. عمر رضی الله عنه وویل الحمدلله، زه پر دې بیریدم چې څوک بنسي ولاړ، زه پر خپل ځان بیریدم چې زما د ډیر هیبت په سبب څوک ما نه اصلاح کوي، څوک به د بیرې په سبب حق وینا نه راته کوي، سمه لار به نه راشي. مګر اوس مطمئن او خوشاله شوم. نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پر دې حرص او دا کوشش وو چې د په ملت کې داسې څوک موجود وي چې دته نصيحت او لارښوونه وکړي. د حضرت عمر رضی الله عنه په فضیلت کې ډېر احادیث راغلي دي. عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت کوي او وايي رسول صلی الله علیه وسلم د ذات السلاسل د غزا پر لشکر باندې زه امیر مقرر کړم. زه هلته ولاړم او هغه ځای فتح هم شو. کله چې بیرته رالم نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلم او زه ډیر خوشاله وم. عمرو بن العاص ولی خوشاله و؟ ځکه د اسلام فقط 4 میاشت کېږي او پر کوم لشکر چې د امیر مقرر شوی وو په هغه لشکر کې ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما د یو عادل لشکر او د یو عادي لشکري او عسکري په شکل باندې دی ملګری ول او هلته په جنگ کې لوی بری او فتح هم د دوی په نصیب شو. نو د عمرو بن العاص رضی الله عنه دا خیال شو چې دی پر رسول صلی الله علیه وسلم تر ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما ګران دي، ځکه هغه دوا د په لشکر کې عسكر ول او د امیر وو. څو موده وروسته چې عمرو بن العاص رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې کښیناسته، په یو مناسبه موقع کې پښتنه جن وکول او وی ویل یا رسول الله، څوک ډیر در باندې ګران دي؟ رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل عائشه. عمر ویل ول شذ من دي مقصد، فنارنو کې څوک در باندې ګران دي؟ رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل ابوها د دې پلار چې ابوبکر صدیق دی. عمر ویل ول بیا څوک پر ګران دي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ویل ول عمر ابن خطاب. عمر وایي چې زه چپ شوم و بیریدم چې نور به ټول اصحاب کرام یاد کی بیلما. نو د رسول صلی الله علیه وسلم سره د عمر ابن خطاب
رضی الله عنه مقام او درجه په دغه اندازه چې تر ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورسته تر ټولو اصحاب کرامو د رضی الله عنه پرګرانو. دغه حدیث شریف روایت امام بخاری کوي. د محمد ابن علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی. دغه محمد ابن علي رضی الله عنه په محمد ابن حنفیه هم مشهور و، ځکه د حضرت علي رضی الله عنه د هغه شذ زوی دی چې حنفیه ورته ویل کېدل او دغه شذ د بنو حنیفه د قبیله څخه په نکاح کړی و چې دا د یمامي اوسیدونکو و. نو محمد ابن حنفیه رضی الله عنه وايي ما زما پلار حضرت علي رضی الله عنه ته وویل پس له رسول صلی الله علیه وسلم څخه تر ټولو خلکو او بهتر څوک دی؟ تاسو متوجه سئ محمد ابن علي ابن ابي طالب رضی الله عنه د خپل پلار علي صاحب څخه پوښتنه کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم ورسته تر ټولو خلکو او بهتر څوک دی؟ حضرت علي رضی الله عنه وویل ابو بکر. دا د علي رضی الله عنه جواب دی چې ابو بکر تر ټولو خلکو او بهتر دی. محمد ابن حنفیه رضی الله عنه وویل بیا څوک؟ حضرت علي صاحب ورته وویل بیا عمر. محمد ابن علي رضی الله عنه وویل بیا ته تر ټولو بهتري وای داسې مې نه ورته وویل چې بیا څوک، ځکه وبېرېدم چې راته وبوایي چې عثمان. کله چې محمد ابن حنفیه رضی الله عنه ورته وویل چې بیا ته تر ټولو بهتري، علي رضی الله عنه وویل چې زه د مسلمانانو څخه یو سړی یم. دا د حضرت علي رضی الله عنه تواضع و. دغه حدیث شریف روایت امام بخاری رحمه الله کوي. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د خلکو سره داسې لیري او جلا ولاړی چې شلیری سو نو علته د سره بل څوک نو ملګری بیل ابو بکر او د عمر. نو هلته خلکو ته وکتل او یې فرمایل د قیامت په ورځ به دغه سي راپاتول کیږي. نو د قیامت په ورځ چې رسول صلی الله علیه وسلم د مځکی یا د قبر څخه باس یا راپورته سي، ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما به ورسره ملګری وي. د عبد الله ابن شقیق رحمه الله څخه روایت دی چې عائشه رضی الله عنها ته دی ما وویل چې رسول صلی الله علیه وسلم ته کم اصحاب کرام ډیر ګران ول. ډیر او د تحول چې ابو بکر وای ما ورته ول چې بیا څوک؟ ول بیا عمر. بیا می وای شقیق کړو د هوې پښتنه ځنه وکول چې بیا څوک؟ ول بیا ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ. ابو جحیفه رحمه الله وای چې د علي رضی الله عنه څخه می واوریدل او چې خلکو ته فرمایل ول آیا پس د نبی څخه په هغه ښه او بهتر د دې امت مخبر کم؟ بیا وویل چې هغه ابو بکر دی. او دا ورسته وویل آیا پس د ابو بکر مو په ښه او بهتر د دې امت خبر کم؟ نو وویل چې عمر دی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وایي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم حیات او په موږ کې موجود وو موږ به ویل چې پس د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د رسول صلی الله علیه وسلم د امت ښه او بهتر ابو بکر دی او بیا عمر دی. په صحیح حدیث شریف کې هغه امام بخاری روایتي ابو موسی اشعری رضی الله عنه وایي ما په خپل کور کې او داس تازه کړ او راووتم. د ځان سره مې وویل چې نن ورځ به د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملګری یم او د هغه ملازم به یم، یعنی نن ټول ورځ به بل کار نه کوم، فقط د رسول صلی الله علیه وسلم سره به ملګری یم. نو مسجد نبوي ته ورلم او د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه مې وکړه. راته وویل چې هغه ووتی او دغه طرف ته ولاړی، یعنی په لاس یې هغه طرف ته اشاره وکوله کوم طرف ته چې رسول صلی الله علیه وسلم تللی. نو دی وای زه پسې رهي سوم او پوښتنه مې کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم د اوریس باغ ته ننوتلی او زه د باغ د دروازې سره کښېنستم. یعنی په پوښتنه دا راته معلومه شوه چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه د اوریس باغ ته ننوتلی دی او زه د هغه باغ په دروازه کې چې د خورما د شخلو څخه د دروازه جوړ شوی و دلته ودرېدم او انتظار مې کول څو رسول صلی الله علیه وسلم د اودس تازه کولو څخه فارغ شو. نو زه ورلم ومې لیدل چې رسول صلی الله علیه وسلم د اوریس د څا پر غاړه باندې ناست دی، پونډې یې لچ کړي دي او پښې یې څا ته ورځړولې دي. یا رسول صلی الله علیه وسلم د څا پر غاړه ناست دی او پښې په اوبو کې دي. سلام یې ورته ووایي او زه بیرته د باغ د دروازې و طرف ته رهي شوم. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم پر خپل طبیعت پرېښوی او زه بیرته دروازې ته ولاړم.
د ځان سره مې وویل چې نن به د رسول صلی الله علیه وسلم دروازوان او چوکیدار یم. څو یو ساعت کې بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه رالی او دروازه را پورې وهله. ما ول څوک یې ول ابوبکر. ما ول صبر وکړ چې زه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه اجازه واخلم. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلم او ورته مې ویل چې یا رسول ابوبکر دی اجازه غواړي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي اجازه ورکړه او د جنت زیری پر وکړه. زه ورلم او ابوبکر رضی الله عنه ته مې ویل باغ ته داخل شه او رسول صلی الله علیه وسلم د جنت زیری درکړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم رالی او د چا پر غاړه د رسول صلی الله علیه وسلم وراسته طرف ته کښینسته. د هم لکه رسول صلی الله علیه وسلم پونډۍ لسی کې او پښې ساته وروځړولې. زه بیرته دروازې ته ولاړم. ابو موسی اشعری رضی الله عنه وایي کله چې زه د کور راووتم هغه وخت زما ورور په کور کې و چې هغه هم اودس تازه کوي. نو ما د ځان سره وویل چې ان شاء الله زما ورور به هم راشي او ممکن چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته هم د جنت زیری ورکړي. او بیا مې وویل که الله جل جلاله زما ورور ته د خیر اراده کړې و نو را به ولي، ځکه نن ورځ رسول صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ورکوي. لږ وخت وروسته دروازه خلاصه شوه. ما ول څوک یې ول عمر. ما لږ انتظار وکړ. زه بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلم سلام مې ورته ووایي او ورته مې وویل عمر ابن خطاب رضی الله عنه دی اجازه غواړي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل اجازه ورکړه او د جنت زیری پر وکړه. زه دروازې ته ورلم او ورته مې وویل چې داخل شه او رسول صلی الله علیه وسلم د جنت زیری درکړي. هغه هم ورلی او د رسول صلی الله علیه وسلم پر چپه تور باندې کښینستی. هغه هم پښې ساته وروځړولې. بیا عثمان رضی الله عنه رالی هغه ته مې هم اجازه ورکړه چې داخل شه او د جنت زیری مې د هغه امتحان په سبب پر وکوي چې دته ورپېښېږي. یعنی پس له سخت امتحان به جنت ته داخليږي چې دغه امتحان هغه د عثمان رضی الله عنه د وجلو او د شهادت واقعه ده. ورونو تاسي دغه احادیث ولیدل چې څونه ډیر احادیث د حضرت عمر رضی الله عنه پر فضیلت باندې دلالت کوي. مثلا په احادیثو کې هغه حدیث هم دی چې سعید ابن زید رضی الله عنه روایت کوي چې د 10 مبشره څخه دی. سیدا سعید رضی الله عنه وايي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل ابوبکر په جنت کې دی، عمر په جنت کې دی، علی په جنت کې دی، عثمان په جنت کې دی، ترڅو چې هغه 10 نفر 10 مبشره رسول صلی الله علیه وسلم ذکر او یاد کړ. رواه احمد و غیره. اوس خو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه درجه او مقام در معلوم شو. عمر رضی الله عنه په دین کې ډیر شدید وو. په دین امور کې د هیڅ چا سره نرمي نه کوله. د انس ابن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر. رواه احمد و غیره. یعنی زما په امت کې هغه څوک چې تر هر چا زما پر امت ډیر مهربان دي هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی، او زما په امت کې هغه څوک چې د الله جل جلاله په دین کې تر ټولو کسانو شدید دي هغه عمر فاروق رضی الله عنه دی. امام ترمذی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة ابن جراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت ابن قيس ابن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن جموح. رواه الترمذي. دا هغه حدیث شریف دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب کرام څخه د څو نفرو نمونه په شوالي سره یاد کړی دي او ټوله ښه خلک بللي دي چې په هغه کې عمر فاروق رضی الله عنه هم دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه په اول سر کې دی د ستید عمر رضی الله عنه نوم چې ذکر دی چې په دې کې د اشاره ده چې د عمر رضی الله عنه درجه او ابو بکر صدیق رضی الله عنه پسې ده. ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي او وايي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملګری وو چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل زه بدوم او خپل ځان می په جنت کې ولیدی. حالته د یو قصر بغل یا څنګه ته یوې شیزي او داس تازه کوي. ما پښتنه وکوله چې دغه قصر د چا دی؟ راته وویل چې د عمر دی. زما د عمر غیرت را پیاد شو، یعنی دا را پیاد شو چې عمر په خپل شوزو ډیر شدید غیرت لري. نو میشاور وګرځول او رهیس وم، یعنی د عمر د غیرت په سبب می نور ته وکتل.
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې دا حدیث واورېدی وی جړل او وی ویل یا رسول الله آیا پورتا بغیرت کوم رواه البخاری و مسلم دا د عمر رضی الله عنه درجه ده او دا د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف څخه د جنت زیری دی په صحیح البخاری کې د انس رضی الله عنه څخه روایت دی چې وایي کله چې د احد په غزا کې رسول صلی الله علیه وسلم د احد غره ته وختی دا هغه وخت وو چې کفارو حمله پر کوله رسول صلی الله علیه وسلم د ابوبکر عمر او د څنور اصحاب کرامو په ملګرتیا د احد غره ته وختی د احد غر ورېږدي دی لکه زلزلہ چې پر راشي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيد او په بل روایت کې شهیدان راغلي یعنی دوه شهیدان یعنی د احد غره ثابت او محکم ودرېږي پرتا نبی صدیق او شهید دی چې دا هم د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته د شهادت په لوړ مقام سره زیری وو او په هغه روایت کې چې شهیدان راغلي دي وای عثمان رضی الله عنه هم ورسره ملګری وو د ابي امامه الباهلي رضی الله تعالی عنه روایت دی چې دی وای د رسول صلی الله علیه وسلم څخه می واوریدل چې وی فرمایل په خوب کې جنت ته داخل شوم او په جنت کې می ماته نږدې د یو حرکت आवाज واوریدل ما پښتنه وکوله چې دا د چیش आवाज دی او دا بلال دی نور هم په جنت کې ګرځیدم چې د جنت اکثره اوسیدونکو د مهاجرینو غریبان او د مسلمانانو کشنیان ول یعنی هغه چې په کشنیوالي باندې مرسوي وي او ترغنیانو او ترشوزو می هیڅ څوک لږ نه دی لیدلی بیا راته وویل سول چې غنیان هلته په دروازه کې دي یعنی جنت ته خو به داخل سي مګر تر اوسه د هغه خپل مالو په حساب باندې اخته دي مګر شذي هغه په دنیا کې دوه شانو مشغوله کړی وي چې هغه دوه شان زر او ریشمین کالی دي خوندو تاسو شمو متوجه سي په جنت کې د شذو شمیر ولې لږ دي ځکه چې شذو په دنیا کې خپل ځانونه د طاعت او د عبادت څخه په دوه شانو او د دوه شانو په حاصلولو سره مشغوله کړي دي چې د دې دوه شانو سره د ډیر علاقه لري او د آخرت لپاره نیک عمل نه دی کړی او نیشه صالح عمل ورسره وړي دي چې هغه دوه شان یو زر دي او بل د موټ کالی دي د موټ کالی او زر چې دي دا سړی د آخرت د طرف څخه او دنیا ته ډیر متوجه کړي فاتس ول لز کالی لکه دا د اوس کالی چې بدن تر معلومیږي هغه خو مگر سره برابر د دوزخ او هغه مینځ حیثیت او هغه لاندې طبقه ته ورچی رسول صلی الله علیه وسلم نور هم فرمایل ورسته د جنت د اتو دروازو څخه پر یو دروازه راووتم کله چې زه د جنت د دروازو سره ودرېدم یو ترازو راوړل شو زه د ترازو په یو پله کې کښېښول شوم او زما ټول امت د ترازو په بل پله کې کښېښول شو زه تر ټول امت دروند وم بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوستل شو هغه د ترازو په یو پله کې کښېښول شو او نور ټول امت د ترازو په بل پله کې کښېښول شو ابوبکر تر ټولو دروند و بیا عمر فاروق رضی الله عنه راوستل شو د ترازو په یو پله کې د کښېښول شو او نور ټول امت بیل ابوبکر د ترازو په بل پله کې کښېښول شو عمر رضی الله عنه تر دروند شو دا د عمر رضی الله عنه درجه او مقام دی امام بخاری او امام مسلم د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایل په پخوانی امتو کې داسې خلق ول چې الهام به ورته کېدی یعنی الله به د حق الهام ورته کوي حق خبرې به او حق کارونه به د پزړه کې ور اچول نو به هغه خلق همیشه پر حق او پر ثابت لار ول او کزما په امت کې داسې څوک وی چې الهام دی ورته وسی هغه به عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه وی رواه البخاری و مسلم دا ابو سعید الخدری رضی الله عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل زه بدوم یعنی خوب مې لیدی خلق را تراوستل سول او زما په حضور کې تیرېدل چې دغه خلکو هر یو کمیس اغوستی وو نو د جنو خلکو کمیسان تر جګره پرول او د جنو دا تر هغه هم کم او لندول عمر ابن خطاب رضی الله عنه را تراوستل سو او دون کمیس دی اغوستی وو چې تر شاب سیس کېدی صحابه کرام پښتنه ځین وکوله او یا رسول الله دغه خوب ترجمه دي څنګه وکوله د کمیس څخه مقصد چشتي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل دین
د جنو خلکو دین او دیانت لږ وي او د جنو دا ډیر وي مګر په عمر رضی الله عنه چې د دین کالی کېدل رواه البخاري ومسلم امام بخاری او امام مسلم د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه بيدوم خوب مې لیدی چې یو کوټوري را تراوړل سو یو لوښی را تراوړل سو او په هغه لوښ کې شیدې وي ما وچښلې او تر داسې اندازې په اوبه سوم چې ما ته معلومه شوه چې ټول رګونه مې پټک شول او هغه چې پاتې شوې هغه مې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ته ورکړې اصحاب کرام وویل یا رسول الله دغه خوب څه ترجمه او معنا دی وکوله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل العلم دا علم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د فضیلت د احادیث خاتمه په هغه عجیب او نادر حدیث سره وکړو چې امام بخاری او نور محدثین روایتوي حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وايي چې د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په وختو کې موږ د حضرت عمر رضی الله عنه سره په مجلس کې ناستو عمر رضی الله عنه وویل د چا د فتنې حدیث بیان دی حذیفه رضی الله عنه وايي چې ما ورته وویل چې زما حذیفه د فتنو په احادیث کې تخصص درلودي نو دوی ما ورته چې زما یاد عمر رضی الله عنه ورته وویل چې ته په دې موضوع کې زیرک یعنی ډیر معلومات په دې موضوع کې درسره دي حذیفه وايي چې ما ورته وویل چې د سړی فتنه یا امتحان په خپل اهل کې ورپېښېږي او په خپل اولاد کې ورپېښېږي او په خپل مال کې ورپېښېږي دا هغه شان دي چې انسان مشغوله کوي د الله د طرف څخه ذهن را اړي خو د دې امتحانو کفاره او د دې امتحانو څخه ځان خلاصول یا په دې امتحان کې کامیاب کېدل هغه په لمانځه او په روژه او په صدقه او په امر بالمعروف او په نهي عن المنکر سره کېږي وای عمر رضی الله عنه راته وویل چې زما مقصد دا نه دی بلکې زه د دې عادي او د فردي فتنو څخه بالکل پوښتنه نه کوم زما مقصود هغه دی چې هغه فتنې راوښه هغه امتحانونه راوښه چې هغه په څپو څپو راهي وي لکه د دریاب څپې دار کوي یعنی زما د یو انسان امتحان نه دی مقصد زما هغه فتنه او امتحان مقصد دی چې ټول امت په اخته کیږي عامه فتنه وي حذیفه رضی الله عنه وویل چې یا امیر المؤمنین ستا او د هغو فتنو سره ستا او د هغو فتنو په مابین کې خو تړل شوی دروازه ده یعنی هغه فتنې ستا په زمانه کې نه پیښیږي او ستا او د دې فتنو په مابین کې تړلې دروازه ده عمر رضی الله عنه وویل چې دغه دروازه ماتیږي که خلاصیږي حذیفه رضی الله عنه وویل یا بلکې ماتیږي چې دا نو بیا نه تړل کیږي یعنی دروازه چې ماته شوه بیا نو نه بندیږي نو فتنې نه درېږي و په بله پسې رااورېږي هغه صحابه کرام او تابعین چې په دغه مجلس کې ناست ول د دوی په خبرو نه سول پوه چې دوی څه وایي دروازه ماتیږي دروازه خلاصیږي اوس نه په پوهېږي چې د خبرو مقصد څه دی کله چې حضرت عمر رضی الله عنه د مجلس څخه ولاړ شو حذیفه رضی الله عنه هم ولاړ شو او لاړې صحابه کرام او تابعین چې په دغه مجلس کې حاضر ول یو د بل سره وکتل ولدا څه وویل تړلې دروازه ماتېدل بندېدل خلاصېدل دا څه کیسه او بیان اوس دې سره وکړي څوک په مقصد نسول پوه نو ول د حذیفه رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه مسروق رضی الله تعالی عنه چې د تابعین څخه دی هغه ولاړ شو ول زه ورځم د حذیفه رضی الله عنه څخه پوښتنه کوم نو حذیفه رضی الله عنه ته ورلې او ته ویل یا حذیفه آیا عمر په دغه تړلې دروازه باندې پوهېدی چې تا ورته وویل چې دروازه تړلې ده هغه ستا په مقصد باندې پوه شو حذیفه وویل هو لکه څنګه چې هغه پوهېږي چې په ورځ شپه راځي دغسې پوهېږي چې دروازه چشته ما عمر ته واضح خبرې کړې دي ما چې کومې خبرې ورته وکولې هغه معما یا کیسې نه وې عمر په هره خبره باندې پوهېدی مسروق وایي چې ما د حذیفه څخه پوښتنه وکوله چې دغه دروازه نو چشت وه چې د عمر او د فتنو په مابین کې دا دروازه حذیفه وویل چې دروازه په خپل عمر دی دی چې د فتنو مخې ته ولاړ دی او فتنې نه پیښیږي دی چې د فتنو دروازه تړلې ده که عمر وفات شو دروازه ماته شوه فتنې بیا را شروع کیږي بیا نو نه درېږي دا د عمر رضی الله عنه فضیلت دی چې د ده رضی الله عنه په وجود کې د فتنو د پیښېدلو امکان نشته او د ده رضی الله عنه په وفات سره دغه د فتنو د طرفه تړلې دروازه هغه ماتیږي او فتنې را بهیږي لکه داسې چې وهم شول په حدیث شریف کې راغلي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم او عمر ابن خطاب رضی
رضی الله عنه وویل کته پر یو شی لاره او پر یو لار رهي شیطان ستاسو څخه دونه بیریږي او دونه کرکه د سکی چې هغه پر دغه شی نه ځي پر دې لار نه ځي پر بل لار باندې ځان مو رسېږي تر ځای. محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت الخلفاء په راتلونکو حصو کې واوري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.